الرحیم و به نستعین. سلامونه علیکم هیله قدرمن انجینر صاحبانو، هیله مندم چې ټول به روغ او جوړ یاست. درنو انجینر صاحبانو، په تیر لیکچر کې موږ او تاسو د اوټوکیډ له انټرفیس سره د آشنا کېدو په درشل کې ولو او مختلف آپشنونه موږ ولوستل چې تیر در زموږ د ویو پورټ کنټرول ترڅنګ ویو کنټرولز او ویژوال سټایل کنټرول په دغه دریو آپشنونو باندې موږ او تاسو بحث وکړ او پوه شلو چې په ویو پورټ کنټرول کې موږ سره ویو کیوب چې عبارت له دغې بټن څخه او سټرینګ ویل چې له دغې بټن څخه عبارت چې مختلف آپشنونه زوم، پین، ورپیټ دغه موضوعات پکې وو او نویګیشن بار په هکله چې دغه آپشن څخه عبارت موږ او تاسې بحث وکړو او ترڅنګ بیا د ویو کنټرولز په برخه کې موږ او تاسو ولوست چې ویو کنټرولز موږ سره د اجسامو د لیدنې په برخه کې مرسته کوي چې له کوم زاویې څخه موږ هغه وګورو: ټاپ، لیفت، باټم، رایټ، فرنټ، بیک. مختلف حالتونه پرالیل او پرسپیکټیو باندې موږ تاسو بحث وکړو او ترڅنګ بیا د ویژوال سټایل کنټرول په هکله موږ تاسو بحث وکړو چې موږ ویل 2D وای فریم د 2D کارونو او ترسیماتو دپاره موږ له دغې برخې څخه استفاده کوو، کانسپچوال او هایډن ټول او موضوعات موږ باندې پرې بحث وکړ او پوه شو. که چیرې د مثال په ډول زه تاسو ته همدغه د ویو پورټ کنټرول یا ویو کنټرولز او ویژوال سټایل کنټرول یو مثال کې واضح کړم. مثال په ډول زه غواړم یو پولی لاین رسم کړم، دغسې ابعاد لري. یو پولی لاین رسموم، دغومره ضخامت یې دی او تاسو دلته راځئ بعضې وخت چې تاسو دغسې یو دغه ترسیموئ یو پولی لاین وګورئ، ستاسو دغه د پولی لاین دغه منځ به خالي وي، دغسې دوو خطونو په واسطه ښکاره کېږي. تاسو شاید سوال خلق شي دا ولې؟ همدا د علت ده چې موږ څه شی کوو په 2D د 3D حالت کې ده. په 3D دغه کې موږ که چیرې وګورو اجسام او 2D اجسام هر یو فرق کوي، نو دغه 2D اجسام موږ ته عموما په تش او دغسې خطي شکل سره ښکاره کېږي او 3D اجسام هغسې. نو عموما دې دپاره موږ څه کوو، تاسو د دغې ستونزې د حل لپاره چې دا ولې ټک ښکاره کېږي، تاسو به ټاپ ته راشئ او دا به څه شی وي، 2D وي. او که چیرې غواړئ بعضې وخت داسې رامنځته کېږي چې تاسو یو پولی لاین رسموئ، مثلا تاسو پولی لاین رسموئ دغسې تاسو وایئ چې دا ولې ډک نه ښکاره کېږي، نو د همدې د خاطره موږ او تاسو راځو څه کوو د ټاپ څخه. نو عموما په 2D کارونو کې دا باید تاسو سره 2D وای فریم وي او دا هم ټاپ. او بیا په 3D کارونو کې دا به کانسپچوال انتخابوئ، 3D کارونه چې ترسره کوئ، او دا به هم ایزومتریک وي، ساوت ویست ایزومتریک، ساوت ایست ایزومتریک، یعنی مختلف حالتونه لري. په ایزومتریک حالت به انتخابوئ او هغه کانسپچوال. دا و قدرمن انجینر صاحبان د دغې برخې څخه چې موږ ورسره اشنایي ترلاسه کړه. نن هم راځو خپل پاتې درس ته پرې بحث کوو. دا هم لکه تاسو وینئ دغلته کاري صفحه ورته ویل کېږي چې موږ خپل پروژې دغلته ترسره کوو، عبارت له کاري صفحو څخه ده. ترڅنګ په دغه برخه کې موږ او تاسو د UCS آیکن په هکله که چیرې ستاسو یاد شي، په تیر لیکچر کې ما ویلي چې دا په راتلونکي درس کې بیا بحث پرې کوو. نو دغه بعضې موضوعات هماغسې سټپ بای سټپ چې موږ وایو کله مخته راځي، ولې موږ یې نه تشریح کوو، بل درس دپاره یې پرېږدو. نو همده د خاطره ما دغه نن درس دپاره د UCS آیکن چې له دغې آیکن څخه عبارت ده یا دغه آپشن څخه چې موږ ته مبدا او د هماغه اجسامو ابعاد او دغه ښکاره کوي چې په کوم محور باندې پروت ده. که چیرې راشو په دې باندې د هغې تنظیماتو باندې خبرې وکړو او د هغې باندې چې مشخصاتو باندې، نو راځو ویو ته. موږ سره دوه ویو دي، یو دغلته ویو ده، یو هم مینو بار کې. مینو بار ویو ته به راشئ، ډسپلی برخه کې UCS آیکن ده، UCS آیکن ده. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه UCS آیکن بیخي نه وي او تاسو ته کلوز کوئ، نو دلته به کلیک وکړئ، وګورئ UCS آیکن کلوز شو. که چیرې غواړئ بیرته یې راوړئ، ویو ته راشئ، ډسپلی برخه UCS آیکن بیرته یې آن کړئ، وګورئ راغله.
همدغسې نور تنظیمات هم لري یا نور سټینګ هم لري یو سی اس آیکن موږ سره. اوریجن د مثال په ډول تاسو وګورئ زه چې د صفحې هر خواته لاړ شم وګورئ ځکه هر خواته صفحه ویسم دغه یو سی اس آیکن همالته ځي وینئ همدلته هم خپل موقعیت کې وي. که چیرې زه راشم اوریجن انتخاب کوم یو سی اس آیکن کې همیشه به دلته وي ځکه چیرې هر خواته لاړ شم که هر خواته لاړ شم ځای به یې نه تغییرېږي همدغلته به وي. نو اوریجن هماغه د اصلي موقعیت څخه چې هغه دی که چیرې تاسو غواړئ اوریجن انتخابولی شئ او که نه همدغه خپله موقعیت غوره دی. تر څنګ راځو قدرمنو انجینر صاحبانو دا هم اوریجن زه دا آن کم دا د دغه برخه او تر څنګ راځو همدغسې نور تنظیمات هم دا لري پراپرټیز ته که چیرې راشو که چیرې تاسو 2D کار وکړئ اوس په دغه 22 ورژن کې دا په اتومات ډول خپله کله چې تاسو په 3D برخه کې کار کوئ تاسو 3D انتخابولی شئ خپله همدغسې که چیرې ستاسو کمپیوټرونه لږ څه ظرفیت یا قوت ډېر وي قوي کمپیوټر وي بیا د خپله په طبیعي شکل کله چې تاسو 3D حالت ته ځئ خپله کېږي او که نه ونه شو بیا تاسو راځئ 3D انتخابوئ درې بوده چې بیا XYZ محور هم ورسره اضافه کېږي او که 2D کار مو کوئ یا دوه بوده ترسیمات مو ترسره کوئ همدا برخه مناسب ده. بل موضوع لین ده اوږدوالی هم یعنی لاین ویټ وبخښئ لاین ویټ د موږ سره د لاینونو ضخامت دغه لاینونه د یو سی اس آیکن د یو څخه تر دریو پورې قیمت اخلي وینئ ضخیم کیږي نری کیږي هر یو چې تاسو غوښته تاسو کولی شئ استفاده کړئ. دویم دغه یو سی اس آیکن لوی وي غټ وي کم حالت ولري چې دا د 5 څخه تر 100 پورې 15 پورې قیمت اخلي د 5 نه ځکه کوچنی کېږي نه چې بیا 0 حالت ته تقرب کوي نو هغه دپاره بیا اړتیا نشته کولی شو چې بیخي ټرن آف کړو او 15 نه بره ځکه نه ځي چې بیا ټول د اوټوکیډ صفحه په بر کې نیسي نو همدې دپاره همدغه 50 همدغه حالت یې غوره دی. تر څنګ یو سی اس آیکن کالر اوس دا تاسو وګورئ یو سی اس آیکن کالر دا ټول یو رنګ ده که چیرې اجازه راکړئ ماته تاسو اوس وګورئ ما دا 3D حالت ته واړو دا به ایزومتریک کوم وینئ د دې رنګ چې دا اصلي رنګ یو شین ده بل سور ده او آبي ده نو د دې رنګونه د په واسطه تاسو کولی شئ چې تغییر کړئ هر یو تاسو مختلف رنګونه ورکولی شئ که هر رنګ تاسو غواړئ اپلای سنګل کار او که چیرې غواړئ چې یوازې یو رنګ ولري همدا یو رنګ هم ورکولی شئ. بل موضوع دلته که چیرې تاسو راشئ لای اوټ ټایپ آیکن کالر یا موږ سره قدرمن انجینر صاحبانو دغه موډل ده یو لای اوټ ده موډل مو دا ده لای اوټ مو دا لای اوټ شی ده او دغه موډل څه شی ده په دې کې انشاءالله موږ او تاسو یو ورځ مفصلا درس لرو او بحث پرې کوو. لای اوټ چې ده خپله دا د یو ورق کاغذ یا یو پاڼې څخه عبارت ده دا خپله یوه پاڼه ده کله چې تاسو خپل پروژه ترسره کړ په موډل کې پروژه مو بشپړ کړ خپل پروژه مو نهایي حالت ته ورسو او بیا مو غوښته چې خپل پروژه چاپ ته آماده کړئ نو تاسو به لای اوټ ته راځئ او په لای اوټ برخه کې خپل پروژه به ځای په ځای کوئ او پرینټ به یې آماده کوئ چې دا کولی شو A4 فارمټ A1 A3 دغسې مختلف فارمټونه دلته موږ رامنځته کولی شو هماغه پروژې خپل پکې ځای په ځای کولی شو چې انشاءالله بیا پرینټ درس کې پرې باندې مفصلا بحث کوو. دا او که چیرې تاسو موډل ته راشئ زما موضوع موډل کې و که چیرې تاسو موډل برخې ته راشئ اوس د دې موډل رنګ وګورئ سور دی که چیرې تاسو په موډل برخه کې غواړئ د دې رنګ تغییر کړئ دغسې د دې رنګ په مختلفو رنګونو موډل ته هم ورکولی شئ. دا د یو سی اس آیکن په هکله یو معلومات. اوس هم راځو انجینر صاحبانو دغې برخې ته چې دغې آپشن ته یا دغه برخې ته کماند لاین ویل کېږي. کماند لاین موږ سره څه وظیفه او څه دنده لري درنو انجینر صاحبانو کماند لاین موږ سره کماند خپله امر کول یا هم دستور ورکول یا لارښوونه کولو ته ویل کېږي. چیرې موږ او تاسو غواړو چې لاین رسم یا یو لاین دغه وکړو
نو هغه دپاره لاین دلته لیکو خپله موږ او تاسو ته وګورئ لاین نور اپشنونه هم لري د هغې مربوط کوم اپشنونه چې دي اکثریت موږ ته خلاصوي اوس موږ که چیرې غواړو لاین رسم کړو دلته لاین نو ټایپ کوو او راځو خپل لاین څه کوو ترسیموو دا د کمانډ لاین برخه ده موږ سره خو ممکن تاسو اکثریت کې بلدتیا ولرئ بغیر د کمانډ لاین څخه هم که چیرې موږ خپل ماوس راوړو دغې یوټیکیټ صفحې ته کاري صفحې ته او لاین ټایپ کړو تاسو وګورئ لاین ټایپ کېږي ګورئ لاین ټایپ کېږي خو د دې او د هغه توپیر په څه کې ده د کمانډ لاین او دغه د ماوس تر څنګ چې موږ کوم کمانډ ورکوو د دې او د هغه توپیر څه ده که چیرې زه تاسو ته دا په یو مثال کې واضح کړم د مثال په ډول زه یو ریکټینګل واخلم مثلا دغسې ما یو مستطیل رسم که ورپسې یو سرکل اخلم دغسې دایره مې رسم کړه فقط یو آپشن لري که چیرې کمانډ لاین ته راشئ اوس زه یو سرکل بل واخلم اوس وګورئ سرکل ته وګورئ ما سرکل واخیسته په دې کمانډ لاین کې تاسو توجه وکړئ یو څو نور آپشنونه هم رامنځته کېږي اوس مو کتل لکه 3 point 2 point TR 10 radius اوس که چیرې تاسو غواړئ چې داسې یو دایره رسم کړئ چې د دې مستطیل له دوو نقطو سره مماس وي نو تاسو به 2 point انتخاب کړئ او را به شئ خپل دایره به ترسیم کړئ که چیرې راشئ 3 point که چیرې غواړئ چې رسم کړئ یعنې داسې مثلث وي یا داسې دایره وي چې درې نقطو سره مماس حالت ولري لکه دغه یا دغسې نقطې سره هم تاسو کولی شئ خپل هغه دایره رسم کړئ د کمانډ لاین دغه توپیر ده که چیرې تاسو غواړئ چې دغه کمانډ لاین ځای موقعیت تغییر کړي داسې حالت هم ورته ورکولی شئ یعنې لوی کېږي کوچنی کېږي مختلف حالتونه ځان ته غوره کوي دغه حالت به یې غوره وي تنظیمات هم لري سیټینګ برخه هم لري چې تاسو کولی شئ ترېنه استفاده کوي انپوټ سیټینګ مثلا مختلف موضوعات پکې شته دي چې تاسو که چیرې لیوالتیا درلوده دومره مهم نه ده دغه برخه او که چیرې بیا مو غوښتل یا معلومات ترلاسه کړئ لاړ شئ او استفاده ترې وکړئ بل که چیرې تاسو غواړئ چې دا بیخي نوي حذف یې کړئ نو د دپاره راشئ کلوز وهئ چې کلوز واخلئ تاسو ته یو صفحه خلاصیږي او لارښوونه کوي وایي do you want to close the command line window وایي آیا غواړئ چې دغه د کمانډ لاین دغه وینډو بنده کړئ که چیرې غواړئ بلې بس یس ووهئ بندېږي خو یو بل څه چې اوټوکیټ موږ ته لارښوونه کوي د دې 2022 له جذابیتونو څخه دا ده چې بعضې وخت بعضې موضوعات مثلا که چیرې موږ او تاسو دا کلوز کړو بیرته یې څنګه راوړو بیا دلته موږ ته یو لارښوونه کړی to display the command line window again press control 9 اوس وګورئ وایي که چیرې غواړئ چې بیرته یې راوړئ نو کنټرول 9 ووهئ زه یس وهم وګورئ زموږ او ستاسو کمانډ لاین د دې څخه حذف شو که بیرته یې غواړم راوړم نو کنټرول 9 به ووهم کنټرول 9 یو کنټرول F9 دی یو کنټرول 9 د کنټرول 9 به ووهئ وګورئ خپله بیرته راغی دا انجینر صاحبانو له دې برخې څخه او دا مې اوس هم راځو نور موضوعاتو ته موډل او لایاوټ برخه مو تاسو ته ویلې چې پر انشاءالله په راتلونکي درسونو کې پرې بحث کوو او نیو لایاوټ باندې چې څنګه یو نوی لایاوټ رامنځته کړو په دغه موضوعاتو باندې ما او تاسو پوه شو اوس هم راځو همدغسې د موډل برخې یا د دې کاري صفحې کې بعضې نور آپشنونه دي چې لومړی آپشن موږ سره دلته قدرمن انجینر صاحبانو کوم آپشن ده موږ سره ګریډ موډ یا ګریډ لاین دي دغې ته ګریډ موډ یا ګریډ لاین وایي څه دپاره استعمالیږي او موږ څنګه استفاده کوو انجینر صاحبانو دغه اوټوکیټ صفحې ته تاسو ګورئ دغه مربع خانې چې تاسو ګورئ دغه مربعات چې تاسو ګورئ دې ته ګریډ لاین ویل کېږي که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ګریډ لاین وي نو دغلته به تاسو څه وکړئ کلیک به وکړئ یا همدغه پریس به یې کړئ او بیرته یې که غواړئ چې وي بیرته یې پرې کلیک کولی شئ نو که غواړئ چې نه وي کلیک کړئ نه وي او که بیرته یې غواړئ چې راشئ
کولای شي راوړي. او دا یو شارکټ هم لري چې دغه شارکټ عبارت دی د F7 څخه. که چیرې تاسو F ووهئ دا راځي او که بیرته یې ووهئ دا هم بندیږي. چې زه نه غواړم چې بیا تکرار کړم ځکه چې تیر درس کې هم ما همدغسې تقریبا 20 دقیقې درس ریکارډ کړی و. نو F7 چې بټن ما ووهه نو هغه د ریکارډ برخه یې راته خراب کړ. نو که چیرې تاسو د ریکارډ برخه کې ولئ بعضې اپلیکیشنونه دي مثلا تاسو دلته وګورئ ریکارډ روان ده. که چیرې زه دغه آپشن ووهم نو طبعا زما هغه ریکارډ به قطع کېږي بیا به درس په نیمایي کې پاتې شي. او دا موږ سره د ګریډ لاین. ورپسې موږ سره سنیپ موډ ده. سنیپ موډ قدرمنو انجینر صاحبانو موږ سره څه کار کوي؟ دغه به تاسو ته ګورئ څومره چې تاسو زوم آوټ کوئ چې زوم په هکله بیا انشاءالله بحث کوو. څومره چې تاسو دغه خپل کاري صفحه زوم کوئ یا یې کوچنی کوئ یا مخته کوئ یا وروسته کوئ دلته یو نوی مربعات رامنځته کېږي. دغه مربع وګورئ دغه مربع په دغه مربع کې دننه نور مربعات دي. ځکه چیرې دا نورم زوم کوم وینئ نورم پیدا شو. که چیرې دا نورم زوم کوم نورم رامنځته کېږي تر بالاخره هر څومره چې مخکې کې بالاخره یو دانه یې رامنځته کېږي. ښه زه اوس غواړم دغسې یو دانه مربع رسم یو لاین رسم کړم انجینر صاحبانو. داسې یو لاین رسم کړم. اوس دغې مربع نه نور اخواته نور مربعات موږ ته نه رامنځته کېږي. دا آخري مربع ده موږ سره. زه غواړم چې یو لاین د دغې مربع له منځ څخه رسم کړم. زه دا وګورئ زه دا آف کړم. زه اوس که چیرې رسم کړم دلته رسم کېږي. د هر څیز څخه چې پیل کړم دا رسم کېږي. خو که چیرې موږ سره دغه سنیپ موډ آن وي دغه لاین یا هر هغه جسم چې موږ غواړو رسم کړو فقط د دغه مربعاتو د دې څنډو څخه پیلېږي. وینئ زه هر څومره چې دغه منځ ته راوړم خپل ماوس زما ماوس همدا اوس په مرکزي برخه د دې مربع کې ده. اما وګورئ د دې مربع له زوایاو څخه پیلېږي. ما ته اجازه نه راکوي چې منځ ته لاړ شم. اوس که چیرې کلیک وکړم زما ګورئ یعنی خط په خط ځي. د دې خط نیمایي کې ماته نه رسم کېږي. وګورئ تاسو دانه دانه دغه خطونو اوس دلته وګورئ دانه دانه خطونو په انجامونو کې یا هم د مربعاتو په انجامونو کې رسم کېږي او مخ ته اجازه نه راکوي. نو دا د موږ سره د سنیپ موډ په هکله. دلته یو بل آپشن چې تاسو لرئ مثلا پولر سنیپ ده کریټ سنیپ ده او مختلف د دې سنیپ سیټینګ لري چې تاسو بیا کولی شئ چې ویې ګورئ او استفاده یې کړئ. دومره مهم نه ده اړین نه ده چې پرې ډېر بحث وکړو. تر څنګ راځو بل آپشن چې موږ سره ده هغه اورتو موډ ده. اورتو موډ قدرمنو انجینر صاحبانو موږ سره څه مرسته کوي؟ که زه تاسو ته په یو مثال کې دا واضح کړم موږ سره مخکې د څه چې اورتو موډ باندې خبرې وکړو. د سنیپ موډ یو شارکټ لري چې F9 ده. F9 چې تاسو کلیک کوئ دا فعال کېږي او چې بیرته کلیک کوئ دا آف کېږي. او اوس هم اورتو موډ ته راځو. زه یو دانه لاین رسموم. وګورئ زه دغه لاین چې رسم کوم اوس ګوره هر زاویې باندې چې رسم کوم زه یې رسمولی شم. وینئ هرې خواته چې تاو کوم هماغسې تاویږي. مثلا زه غواړم دغلته 14 درجې زاویه یا 23 درجې زاویه کې زه یو لاین رسموم. وګورئ رسم شو. خو که چیرې موږ سره اورتو موډ که چیرې موږ سره فعال وي چې د دې شارکټ F8 دی که چیرې زه دا ووهم تاسو وګورئ دا که چیرې فعال کړم زه یو لاین رسم کړم. وګورئ زه که چیرې هر څومره ما خپل ماوس دې خواته راوړ مګر زاویه لرونکې دغه ما سره نه رسمیږي. فقط څو درجو کې تاویږي 90 درجو کې. وینئ 90 درجې کې موږ سره دا تاویږي. یعنی عمود خطونه دپاره که چیرې غواړو چې رسم کړو دا موږ سره یو غوره آپشن ده. نو که چیرې غواړو چې دغسې اجسام یا دغسې اشکال رسم کړئ چې هغه د افق سطحې سره 0 درجې زاویه جوړ کړي موږ تاسو ته مرسته کوي. او د دې شارکټ دی F8 که چیرې تاسو پرس کړئ دا آن کېږي او چې بیا یې پرس کړئ آف کېږي. همدغسې راځو بل آپشن ته چې ورپسې آپشن موږ سره ده پولر ټریکینګ چې د دې پولر ټریکینګ دنده موږ سره چې ده په دې باندې بحث کوو.
پولر ټریکینګ انجینر صاحبانو چې د دې شارټکټ مو ویلې افلاس ده، دا موږ سره کومه برخه کې مرسته کوي. که چیرې زه راشم دغه پولر ټریکینګ کې زه غواړم داسې یو خط رسم کړم چې دا 30 درجې زاویه ولري یا 80 درجې زاویه. که چیرې زه راشم د پولر ټریکینګ باندې کلیک وکړم، دا آپشن فعال کړم چې د افلاس شارټکټ ده، زه غواړم 30 درجې یا 45 درجې یو خط رسم کړم. دا مې انتخاب کړ، راځم لاین انتخابوم، لومړی نقطه انتخابوم، راځم تاسو وګورئ ما ویلو چې 45 درجې په زاویه باندې زه یو خط رسموم. کله چې 45 درجې ته رسیږي یو خو موږ یو تاسو ته یو آپشن ورکړي، دغلته وګورئ 45 درجې، که داسې کم کې 1.90 45. کله چې 45 درجې ته رسیږي د تر څنګ چې 45 درجې موږ ته ښایي دلته یو شین ختم تاسو وګورئ موږ ته ښکاره کوي. اوس بیا په همدغسې کولی شو چې دې څخه استفاده وکړو. په 45 درجو کې موږ ته څه کوي؟ یو خط وهي. همدغسې مختلف زوایا پکې دې کې شته، یوازې 45 نه ده دې کې، مثلا 90 هم شته، 115 یو 180. که چیرې زه یو 10 انتخاب کړم وګورئ زه 10 درجو ته چې راځم هم راته خط شین کېږي. اوس 80 درجو ته چې ورسېږم هم راته یو خط وهي. اوس مثلا 90 ته چې ورسېږم هم همدغسې 100 10 اضافه کېږي. ممکن تاسو ووایئ چې دا خو څو محدود خطونه دي یا زوایا دي. تاسو راشئ ټریکینګ سیټینګ ته، دغلته چې هر یو زاویه تاسو غواړئ هماغه زاویه تاسو ووهئ او خپل اوکې کړئ. په هماغه زاویه تاسو ته که اشاریه لرونکې وي یا هر ډول وي تاسو ته په هماغه زاویه یو خط یا هر جسم چې وي تاسو ته رسموي. دا د دغه برخه چې موږ سره د دې شارټکټ ما مخکې ویلې افلاس ده. نو که چیرې تاسو غواړئ چې ستاسو کار تیز او ګړندی وي نو شارټکټونه زده کړئ غوره ده تاسو لپاره. راځو تر څنګ بل موضوع ته چې آبجیکټ سنپ ده. آبجیکټ سنپ باندې خبرې کوو چې موږ سره آبجیکټ سنپ په کومه برخه کې استفاده کیږي او په کومه برخه کې کاریږي. قدرمنو انجینر صاحبانو که چیرې راشم زه اجازه راکړئ زه یو خط یو خط ما دلته رسم کړ، یو بل خط دغسې رسموم. قدرمن انجینر صاحبانو تاسو راځئ غواړئ داسې یو لاین رسم کړئ چې د دغې د آخري نقطه کې آخري یا منځنۍ نقطه او دغه سره وصل کړي. که چیرې دغه آبجیکټ سنپ موږ سره غیر فعال وي، دغه آپشن موږ سره که چیرې دا موږ سره آبجیکټ سنپ ټریکینګ موږ سره غیر فعال وي او راشو همدغسې یو لاین په خپل سر انتخاب کړو، مثلا زه راشم دغسې ووایم چې دغه او دغه د وصل شو. صحیح ده؟ دغه به موږ سره صحیح قدرمن انجینر صاحبان دا به موږ سره یو اټکلي خط وي. که چیرې موږ یې زوم کړو واقعا ونه شو، وینئ وصل شوی نه ده. چیرې دا هم راوړو تصادف دغه وصل شوی ده خو دغه برخه وصل نشو. که چیرې موږ سره همدغه برخه همدغه آپشن فعال وي او راشو دا انتخاب کړو، د تر څنګ دغه به انتخاب کړو. ګورئ موږ تاسو ته یو آپشن راکوي او موږ کولی شو چې دغسې دغه آپشن څخه استفاده وکړو او بله برخه هم ورسره وصل کړو. دا موږ سره د دغې برخې او تر څنګ یې آبجیکټ سنپ. آبجیکټ سنپ هم چې ده وبخښئ دغه بل آپشن تاسو وګورئ چې موږ سره بل آپشن ده آبجیکټ سنپ چې ده قدرمنو انجینر صاحبانو دا بیا څو مختلف کارونه همزمان ترسره کوي. چې زه دا لیست خلاص کړم یو اینډ پوینټ موږ ته ښکاره کوي، میډ پوینټ ښکاره کوي، سنټر، جیومټریک سنټر، نوډ، مختلف کوردیناتو دا ټول ورکوي. د مثال په ډول که چیرې زه دا مثال کې تاسو ته واضح کړم، مثلا دغه موږ سره یو خط ده، صحیح ده، یو بل خط دا ده موږ سره او یو بل خط دا ده موږ سره. اوس تاسو غواړئ چې داسې یو خط تاسو دې نه دې سره وصل کړئ چې داسې یو خط رسم کړئ. تاسو یو بل خط هم زه دلته رسموم چې دغه مثال زه تاسو ته واضح کړم. مثلا تاسو غواړئ داسې یو لاین رسم کړئ چې دا له دې برخې سره وصل کړي، یو کار. دویم تاسو داسې
لاین غواړي رسم کړئ چې دې ځای څخه رسم شي او پر دې باندې عمود وي او داسې یو خط تاسو غواړئ چې رسم کړئ چې دې باندې سره څه شوي مماس وي دې دایرې سره. نو که چیرې تاسو آبجیکټ سنپ تاسو فعال کړی وي تاسو کولی شئ دا چاره ترسره کړئ. مثلا په دا شکل سره دغه ده د دغې آپشن په څیر تاسو دا هم ترسره کړ. دویم که چیرې راشئ عمود رسم کړئ اوس وګورئ دا هم انتخاب کړئ راشئ عمود برخه یې دغه تاسو ته وښوده. اجازه راکړئ ماته چې زه دا نور آپشن هم فعال کړم. ښه وګورئ پرپنډیکولر پرالیل دغه ټول آپشن لري. اوس مثلا زه راځم دغه کرښې نه ښه وګورئ داسې ته چې راځم موږ ته څه شی کوي دا موږ سره کومه برخه یې د دې اوس وګورئ دغلته چې راغلم موږ او تاسو ته یو عمود علامه راکړه. عمود خط پرې 90 درجو زاویه باندې رسم شو. اوس یو بل خط رسموي چې د دې په منځنۍ برخه کې دیز نه تر دې پورې د دې په منځنۍ برخه کې یو ګورئ دا یې منځنۍ برخه شو. دا زموږ د مزې منځنۍ او تاسو داسې یو خط غواړئ چې د دې څخه پر هغه باندې رسم کړئ چې څنګه د دې مرکز سره د مثال په ډول وصل کړئ. راځئ مرکز تاسو ته ښکاره کوي همداسې دې باندې عمود که چیرې رسموئ دې سره په 90 درجو زاویه کې عمود شو. دلته غواړئ چې یو قطر تشکیل کړئ او بالاخره مماس دغه علامت شو د مماس ده او که چیرې غواړئ چې مماس رسم کړئ هم کیږي. نو دغسې موږ کولی شو له دغې آبجیکټونو څخه قدرمنو انجینر صاحبانو استفاده وکړو. اوس هم راځو درنو انجینر صاحبانو هر هغه برخه چې تاسو غواړئ چې واوسي تاسو کولی شئ چې دغه ټک مارک دلته دغه کوئ مختلف آپشنونه لري ووهئ او که نه غواړئ چې واوسي بیا تاسو یې آف کولی شئ. د دوی د ډیریو آف کول او آن کول هغه مهم موضوعات چې په دې کې دي هغه عموما آن وساتئ او نوری بند کړئ. ولې د بعضې انجینر صاحبانو کمپیوټرونه لږ څه ضعیف وي. که چیرې دا ټول آن وي دغه ټول آپشنونه بیا موږ سره کمپیوټر ضعیفه کېږي او ډېر دروندېږي چې په اسانۍ سره بیا کار نه کوي. اوس هم راځو دا سیټینګ برخه هم لري انجینر صاحبانو چې 3D آبجیکټس مثلا بعضې آبجیکټونه په 3D برخه کې په پولر ټریکینګ کې سنپ ان ګایډ ګریډ کې دغه نور آپشنونه تاسو کولی شئ خپله د دې برخې څخه پکې اضافه کړئ یا ترې حذف کړئ. دلته هم یو څه تنظیمات لري چې انشاءالله تاسو کولی شئ خپله فهم له دې څخه اضافه کړئ او پرې کې نور هم کار وکړئ. نو قدرمن انجینر صاحبانو د آبجیکټ سنپ او د آبجیکټ د دغې دواړو ترمنځ اساسي توپیر دا ده چې دغه موږ سره څه کوي موږ سره آبجیکټونه سنپ کوي. صحیح ده تقریبا دواړه یو دنده ترسره کوي یو حالت لري خو د دې توپیر دا ده د دغې او د دې عمده توپیر چې دغه موږ سره عموما که چیرې هغه آپشن موږ سره فعال وي بیا دا څه کوي بل آبجیکټونه سنپ کوي. سنپ کول سنپ معنا نیول. اوس همدغه آبجیکټ سنپ موږ دلته فعال کړی ده چې دغه موږ ته دغسې نښې ورکوي. که چیرې هغه موږ او تاسو دغسې بند کړو په اسانۍ سره بیا موږ ته که دا فعال نه دا دې سره د یو ډول همکار په صفت کار کوي چې موږ سره هغه اجسام ټریک کوي یا هم سنپ کوي. نو دومره توپیر پکې نه لري. صحیح ده دغسې موږ تاسو بیا کولی شو ترې استفاده وکړو. نو قدرمن انجینر صاحبانو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لیکچر هیله مند یم چې یو څه تاسو دپاره ګټور وي. موږ خپل هڅه او کوښښ دا کوو چې عمومي معلومات راغونډ کړو او داسې موضوعات تاسو ته درج کړو او ووایو چې حداقل تاسو دپاره ګټور وي. ممکن بعضې ځایونو کې سهو رامنځته کېږي یا هم ستونزې وي پکې چې د ریکارډ له وجې موږ نشو کولی هغه ستونزې یا هغه چارې ترسره کړو. تاسو په خپل بزرګوارۍ سره دغه سهوې موږ ته په ګوته کوئ چې تر څو موږ یې اصلاح کړو او په راتلونکي کې له هغې څخه مخنیوی وکړو. نو قدرمن انجینر صاحبانو په الله عز وجل رب مسپارم. ښه وخت ولرئ ښه چارې تر بیا.